د دعا د قبلېدو لپاره یو څو شرایط دي، ډېر شرایط دي، خو دلته چې کوم شرایط الله دې مخکینی آیتونو کې ذکر کړه هغه د صرف یو څو شرایط ځان سره یاد ساتئ دعا د قبلېدو چې الله جل شانو فوراً دعا قبلوي. ځکه دلته فاستجاب لهم ربهم، الله فوراً د دې دعا قبول کړه. نو هغه شرایط څه دي چې الله فوراً دعا قبلوي؟ لومبی شرط ولې دا دی چې انسان به الله وپېژني، معرفت ته الله جل شانو، څه معرفت ته الله جل شانو. هغه مخکې آیت کې ذکر شو، الله جل شانو فرمایل چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. ورځ او شپه اورېدل او د ځمکې اسمانونه پیدا کول، په دې کې هغه خلک چې هغه عقل والي د هغې دپاره نښې دي د الله جل شانو د پېژنګلو، د الله د قدرت، د الله د طاقت. نو لومبی څیز د دعا د قبلېدو دا دی چې انسان به الله جل شانو وپېژني، بیا به دی هغه الله جل شانو ځان سره یاد ساتي. هغه مخکې ذکر شو الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. دا هغه خلک دي د عقل والا چې الله جل شانو په ولاړه، په ناسته، په هملاسته یادوي. نو الله یاد ساتل، د الله عبادت کول، الله ځان سره یاد ساتل، د الله جل شانه په کائنات کې سوچ کول. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. څلورمه خبره د دعا نه مخکې ثنا ویل، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. مخکې ذکر شو که نه، سبحانك، خدای تعالی را پاکي ده. او اخیری خبره هغه دا چې دعا کول. نو دعا کول او هغه په کومو الفاظ سره؟ د ربنا په الفاظ سره. د بار څه تېر شو؟ تقریبا 15 پیرې څه تېر شو، ربنا 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 ربنا. او ځکه حضرت جعفر صادق رحمت الله علیه فرمایل من حزبه امر، چاته چې یو تکلیف راشي نو فقال 5 مرات ربنا، دې په خپل دعا کې ربنا 15 ځل استعمال کی د ربنا لفظ، نو انجاه الله مما يخاف، دې چې اسنه یریږي الله جل شانو بوله داغه نجات ورکی، واعطاه ما اراد، او چې څه غواړي قبول الله جل شانو ورکی. ربنا ای زمون رب، ای زمون رب. نو دا شرایط دي، 15 شرایط مې ته ذکر کړل دعا د قبلېدو دپاره. دا صرف دلته ذکر شوي، نور د دعا هم شرایط شته. لکه داسې سړي به حرام هغه بیا نه خوړلي، حرام به نه کوي، پردی حق په خېټه کې نه پروت، دی به د ناممکنه څیزونو سوالونه هم نه کوي چې خدایه زه اوس اسمان ته درخېږم، اسمان ته مې وخېژوه، دی به داسې نه کوي. او نه به دا کوي چې پردی حق پکې وایي چې خدایه دا څیز د دقه نه واله او مال یې راکړه. او نه به د دعا په غفلت سره وي، دلته صرف دا یې رټه کړي خدایه ما وبخې، زما مور او پلار وبخې، زما استادان وبخې، زما نسته کې ترور دا هم وبخې. رټه به نه، بلکې په توجه سره وي. الله جل شانو حدیث کې راځي چې دې سړي دعا نه قبلې چې دا هغه زړه غافلي. انسان له په دعا کې پکار دي دې انتهایی په رغبت سره، په رهبت سره، په تضرع سره، په ابتهال سره خپلې دعاګانې. مولانا خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه ابو داود یو شرح د بذل المجهود هغه یو خبر لیکل ډیره موږ پس را یاد شو. هغه لیکلي چې الدعاء على 4 انحاء، ای څلور قسم دي. څومره؟ څلور. دعاء رغبت، دعاء رغبت چې ډېر بالکل په شوق سره دعا غواړي د الله جل شانو، او دعاء رهبت بل دا چې انسان یریږي ملک په خپل دعا کې. او دویم او دعاء التضرع چې یو سړی هغه عاجزي مخې الله جل شانو، خدای چې سخر علنا راځي خیر دې بس دې قبول کړي، گزاره را سره. او دعاء الابتهال، دعاء الابتهال، ابتهال څه ته وایي؟ خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه هغه دې تشریح کوي، والابتهال ان تمد يديك جميعا، ته الله جل شانو ته لاسونه مکمل چوت کې ته څه وایي؟ ته ابتهال وایي. دعاء على 4 انحاء، دعاء رغبة ورهبة وتضرع وابتهال. اما الابتهال فان تمد يديك جميعا، ابتهال دې ته وایي ته لاسونه مکمل چوت کې الله جل شانو. او صرف دومره خبره ده چې دا 15 شرایطو چې دلته کوم الله جل شانو ذکر کړه دعا د قبولیت. نو دا اصول دي دعاګانو. دعا الله جل شانو چرته نه صفر کوي. ها حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ یو روایت ترایات شو ابو داود کې تقریبا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې الله جل شانو فرمایي چې الله جل شانو وایي چې مال حیا راځي د یو انسان نه چې هغه ماته لاس شوته او دعا را نه غواړي او زه د هغه لاسونه صفر کما. دا زه نشم کولی چې سړی لاس شوت کی
وای دې دونه غافل شوی دی الله جل شانو فرمایي چې دی په ما باندې خپل خبره هغه نشي منلی الله جل شانو د ذات یو مثال تاسو د تاریخ یو ډېر لوی شاعر تیر شوی دی د تقریبا د بنو امیه او د بنو العباس په ابتدا کې د بنو امیه په ختمېدو په دغه زمانه کې یو شاعر تیر شوی دی ابو النواس او هغه یو الله جل شانه د هغه مغفرت په څلورو شعرونو کړی سره شعرونه یې وویل د شپې او سبا را پاسېدو او د الله جل شانو طرف نه ورته پیغام راغلی یو پرچه باندې د سرو زرو لیکل شوي ان الله سبحانه وتعالى قد غفر ابا النواس الله جل شانو ابا النواس معاف کړی یا رب ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم یا الله که زما ګناهونه ډیر زیات دي کنه نو ستا د رحم و کرم او د محبت نه خو سیوا نه دي کنه مالی الیک وسیلة واسمالی الیک وسیلة الا الرجاء خدای زما خو بله وسیله نشته خو دا مې وسیله ده چې ستا نه مې امید دی فاذا رددت یدي فمن ذا یرحمو که ته زما د لاسونه واپس کې چې لرې کا نو زه چاته د خپل لاسونه خواره کړم بادشاه ته ویم وزراو ته ویم چاته ویم زما د لاسونو قبلولو والا څوک نشته ان کان لا یرجوک الا محسن خدای که صرف د نیکوکارو خلکو خدای چرته نو فمن الذي يدعو ويرجو المجرم خدای د مجرمانان خلک به چانه دعا غواړي او دا شعرونه وي دا شعرونه الله جل شانو ابو النواس مغفرت کو دا ولې باقي کې رغبت او باقي کې رهبت او باقي